چې په قبر کې به په یو سوال کې انخلی به چې د چا ګیره نشته او یا لنډه ده قبر کې به انخلی په یو سوال کې تا نه به تپوس کوي چې نبي دې څوک پیغمبر دې څوک دا شکل د یو پیغمبر و دا د نبی علیہ السلام و نو قبر کې به دغه ځای کې نښتي یې نو موږ خفه یو بیا تاسو خو سکار نه تازه جامتې کړې او هلته جنازې وشي او خښې کړې تازه جامتې کړې خدایه دته به قبر کې اوس څه وایي یا الله دنه به قبر کې اوس دریم تپوس شروع شوي که نه چې پیغمبر دې څوک خدای دې به قبر کې څه جواب وړي ای د مزیر اور کور راشي خپ ډوډۍ ته کینې میلمانه رخصت دي او کینې زه یې وخورئ مه خورئ پرېږده وخورئ مه خورئ د ده به قبر کې څه حال د ده به اوس څه حالي دی به څه جواب دی به دې تپوس کې نښتی نه چې وګوره ستا شکل د نبی علیه السلام سره برابر دی ستا شکل سمې خوري ته څنګه وایي چې دا زما پیغمبر دی شکل نه دی برابر شکل نه دی برابر آسان کار دی وی ګیرو واله سی چلو کون ګیرو واله سی چلو کوي ګیره یې دا ګناه کوي په دې ځان مه غولوئ ښه دا ستاسو دپاره دلیل نه دی ښه که ګیره یې دا هغه ګناه کوي نو د هغې ګناه به ته الله تپوس کوي په دې کې د ګیرې قصور نشته ښه ستا نه بیا هم ښه دی چې ګیره یې اوږده ده دا یو عمل ستا نه ښه دی په دې کې ستا نه ښه دی مړه وایي بیا سړي ګیره م او خلک وایي ګیره ده نو ښه ده که نه چې خلک وایي چې ګیره ده زه دا وایم چې ښکلي سنت او بعضې د مشرانو ته خو درخواست و دا بعضې مشران نه دي دا جولی ورته داسې خورم ښکلي سپین ګیري مشران سپینې ګیري دی او دا ورته نښتي د دې سپینو ګیرو نه نور څه غواړی مړه چې ګیره سپینه شي که نه نو دا خو چې څومره اوږده شي نو خوند کوي مړه د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې سپین ډکی ولګېد ړومبې ډکی پکې سپین شو د ابراهیم علیه السلام ړومبې سپین د هغه په ګیره کې ریږي وی الله دا څه دي وی دا څه دي رب العالمین ورته وی نور المسلم دا خو د مسلمان نور دی نور دا سپین ډکی د مسلمان نور دی نور وی یا الله چې د مسلمان نور دی بیا خو نور سیوا کا بیا خو نور سیوا دا سپین ډکی نور دی نور چې دا په دې مخ کې لګېدلي ښه نور المسلم دا د مسلمان نور دی نور حدیث مبارک کې راځي چې اویاو اتیاو کالو ته یو مشر ورسي زه مشره ګیره ښکلې اوږده که که نه ښه حدیث قدسي دی رب العالمین وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور عذاب الله وایي ما له دې سپین ګیري نه حیا راځي نو تاسو نه الله حیا کوي نو چې موږ هم د الله نه حیا وکړو د سنتو اهتمام کوو ښه او جمعې په ورځ هره ورځ د سنتو اهتمام کوئ ښه